السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي اکرم علي. 107 په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې څنګه تاسو په ښه طریقې سره ځان له د فیسبوک پیج جوړ کړئ او بیا تاسو په هغې سره مطلب ویډیوګانې اپلوډ کوئ او څه موده پس تاسو ته بیا ارنینګ هم شروع کیدی شي. که چېرې تاسو غواړئ چې موږ ځان له د فیسبوک پیج جوړ کړو او هغه بیا چلو، نو تاسو په څه طریقې سره ځان له د فیسبوک پیج جوړولی شئ. د هغې نه مخکې کومو ملګرو چې تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه دی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ټولو نه اول به مونږ اوپن کو خپل د فیسبوک کم مین اپلیکیشن چې دی هغه. هر کله چې مونږ خپل د فیسبوک مین اپلیکیشن اوپن کو، د هغې نه پس مونږ سره دلته چې کوم دی 3 ډاټ نشان راځي. که چېرې ستاسو فیسبوک د انګلیش په ژبه کې وي، که چېرې ستاسو فیسبوک د پښتو، عربۍ یا فارسۍ ژبه کې، نو ستاسو دا کم 3 ډاټ چې دا به دې سر ته راځي او ستاسو دا کم پروفایل چې دا به بیا دې سایډ ته راځي. به هر حال مونږ به په دې 3 ډاټ باندې کلیک کو. هر کله چې مونږ په 3 ډاټ باندې کلیک کو، که چېرې ستاسو زوړ پیج موجود وي یا تاسو ته پته نه وي چې زمونږ پیج شته، د هغې چلول په څه طریقه دي، د ټولو نه اول به تاسو په یور پیج باندې کلیک کوئ. که چېرې ستاسو پیج جوړ وي، که چېرې ستاسو پیج نه وي جوړ، د دې نه علاوه تاسو به بالکل د پیجز لاندې چې کوم دی کرییټ، ډسکور، انوایټ وغیره، د ټولو نه اول به تاسو کلیک کوئ په دې آپشن باندې، کرییټ باندې. هر کله چې مونږ په کرییټ باندې سلیکټ کو، نو مونږ ته آپشن راشي چې کرییټ یور پیج. ښه جي، تاسو کتی شئ وایي خوښ کئ ځان له د فیسبوک پیج. مونږ چې هر کله ګیټ سټارټ ووهو، د دې نه علاوه مونږ سره راشي نوم، خو زما خو آلریډي پیجونه هم شته او ګروپونه هم شته، خو به هر حال ستاسو ملګرو دپاره به زه ځان له نوی یو ګروپ جوړ کړم چې د غزل انتخاب. ښه جي، تاسو کتی شئ. که چېرې تاسو په انګلیش کې لیکئ، تاسو به داسې لیکئ، او که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ یې په پښتو کې ولیکو، نو تاسو به داسې ولیکئ چې د غزل انتخاب. ښه جي ملګرو، تاسو کتی شئ زمونږ د پیج نوم چې کوم دی هغه مونږ سلیکټ کو. د دې نه علاوه مونږ په نیکسټ باندې کلیک کو. هر کله چې مونږ په نیکسټ باندې کلیک کو، د دې نه علاوه مونږ سره چې کوم دی کیټیګري راشي، نو تاسو چې کوم دی په دې کې بیا ځان له کیټیګري سلیکټ کولی شئ. د کیټیګري سلیکټ کولو نه پس تاسو که چېرته خپل ویب سایټ جوړ وي یا جوړول غواړئ، هغه تاسو د دې سره کنیکټ کولی شئ، خو به هر زمونږ نشته. مونږ به ټیک مارک کو او بیا به نیکسټ کو. هر کله چې مونږ نیکسټ کو، د دې نه علاوه به مونږ سره راشي ایډ کور، ایډ پروفایل او د دې نه پس چې کوم دی ډن. نو مونږ به سمپل ایډ کور باندې کلیک کو. نو هر هغه تصویر چې تاسو دې ته خیجولی شئ، تاسو دې کور په ټوله ورکولی، مطلب اپلوډ کولی شئ. بیا که مونږ د پروفایل خبرو وکړو، دې ته هم تاسو خپل د پیج کم نوم چې دی د هغې مطابق ځان له نوم خوښ کئ او تاسو یې اپلوډ کولی شئ. د دې نه علاوه مونږ په ډن باندې کلیک کو. هر کله چې مونږ په ډن باندې کلیک کو، نو زمونږ سره چې کوم دی داسې انټرفیس به راشي. تاسو کتی شئ چې آیا تاسو خپل نمبر مطلب شو کول غواړئ، شو پیپل یور نمبر، او لاندې چې کوم دی کرییټ واتساپ ایډ وغیره. د دې نه به هم تاسو لاندې چې کوم دی کانټینیو باندې کلیک کوئ. هر کله چې مونږ په کانټینیو باندې کلیک کو، ماته به زما موبایل ته چې کوم دی څه میسیج وغیره راځي. ښه جي، تاسو کتی شئ ماته د دې نه دا کوډ راغی او دغه کم کوډ چې دی هغه به زه دلته سرچ کړمه. نو به هر حال چې کوډ څه کوډ دی، ښه جي، هر کله چې تاسو کوډ سرچ کئ، نو ستاسو د فیسبوک کم پیج چې دی هغه به جوړ شي. دغه وه د فیسبوک د پیج طریقه.
او تاسو بیا په څه طریقې سره دې سره تصویران اپلوډ کولی شئ نو هغه ډیره اسانه طریقه ده. امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. هغه ملګري چې غواړي چې مونږ د فیسبوک پیج جوړ کړو نو یقینا د دې ویډیو نه به یې زده کړه کړې وي.